مینا او انسانیت لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې را سره واورئ. د ځوانۍ ورځې وې. زه هم هغه سړی وم چې پر مینه مې ایمان درلود. له نن څخه 12 کاله وړاندې یوه جنۍ زما کلینیک ته راغله. هغه ناروغه وه، ډېره ناروغه. ما یې معاینه وکړه، هغه ډېره ښکلې وه. د هغه نیلي سترګې. نه پوهېږم پر ما څه وشول، خو زه په لومړي نظر ورباندې مین شوم، خو چوپ پاتې شوم. د هغې درملنه روانه وه. ورو ورو هغه ښه شوه. کله چې وروستی ځل زما کلینیک ته راغله، ما زړه ټینګ کړ او ورته ومې ویل، آیا کولی شي د خپل ټلیفون نمبر راکړې؟ دا کار زما د مسلک خلاف و، خو زه ځوان وم، ناپوهه هم وم. هغې زما لور ته وکتل، لږه شیبه چوپ شوه، بیا یې خپل نمبر راکړ. هغه دومره ښکلې وه چې زه یې هیڅ نشم بیانولی. نیلي سترګې، غنم رنګه رنګ. چې مسکا به یې وکړه نو پر مخ کې به یې کندې ښکاره شوې او ښکلي نرم ویښتان یې درلودل. ما هغې ته زنګ وواهه. هغې سمدستي وپېژندلم. ویې ویل، هو ډاکټر صاحب، ما باور درلود چې ستاسو زنګ به خامخا راځي. ما ترې وپوښتل، اوس څه کوې؟ په ډېر ورو غږ یې وویل، بس له حالاتو سره جګړه کوم. ما دا خبره په ټوکه واړوله او ورته ومې ویل، له حالاتو سره جګړه دا څه معنا لري؟ بیا مې ترې وپوښتل، چیرې اوسېږې؟ هغې موضوع بدله کړه او ویې ویل، ډاکټر صاحب پرېږدئ چې زه چیرې اوسېږم. تاسو ووایئ ولې مو زنګ وواهه؟ ولې مو زما نمبر واخیسته؟ زه مسکی شوم. ورته ومې ویل، ته پوهېږې چې الله پاک ته څومره ښکلې پیدا کړې؟ ته ډېره ښکلې یې. هغه چوپ شوه. بیا یې وویل، ډاکټر صاحب، ښکلي کېدل څه ګټه لري؟ کاش نصیب هم ښکلی وی. ما ترې وپوښتل، ولې ستا نصیب باندې څه شوي؟ هغه لږه شیبه چوپتیا غوره کړه. بیا یې وویل، ډاکټر صاحب، آیا تاسو له ما سره وخت تېروئ؟ هماغه مهال ناروغان راغلل او ما زنګ بند کړ. ورو ورو زموږ خبرې روانې شوې. هغې به راته ویل، ډاکټر صاحب، زه ستاسو د مینې حد پېژنم. تاسو ووایئ کوم وخت در سره ووینم، کومه ورځ درشم. دا خبره مې واورېده، بدن مې ولړزېده. ما ورته وویل، ته باید دا خبره د ویلو نه مخکې ښه سوچ وکړې. زه داسې انسان نه یم. ما ترې وپوښتل، ستا په کور کې څوک دي؟ په ډېر ورو غږ یې وویل، یوازې مور مې ده او 2 وړې خویندې. پلار مې نشته، ورور هم نه لرم. ما ترې وپوښتل چې د کور لګښتونه څنګه پوره کوي؟ کور مو څنګه چلیږي؟ هغه غلې شوله. د ماښام د لمانځه وخت شوی و. هغې وویل، زه لمونځ وکړم؟ ما هو وویل. هغې یوازې د ورځې خبرې کولې، د شپې به یې راسره خبرې نه کولې. ما څو ځله ترې وغوښتل چې د شپې هم خبرې وکړي، خو ویل به یې، زه د شپې زر ویده کېږم، زه نشم کولی د شپې خبرې وکړم. په دې کې 1 کال تیر شو. ما د هغې سره د واده پوره اراده کړې وه. ما یې ډېر درناوی کاوه، ځکه هغه 5 وخته لمونځ کاوه او د هغې په لیدو زه هم 5 وخته لمونځ ته لاړم. زما له هغې سره د خپل ځان احساس پیدا شوی و. هغې به راته د خوړو پر وخت پیغام راکاوه، آیا تا ډوډۍ خوړلې؟ خو یوه خبره به یې تل کوله، ډاکټر ابراره، تاسو ډېر ښه انسان یاست. زه د لمانځه وروسته دعا کوم چې الله پاک تاسو ته یوه ډېره ښه ملګرې درکړي. ما به په غوسه ورته وویل، ایمان، زما ملګرې ته یې، زه به له تا سره واده کوم. خو هغې به په زوره وخندل او به ویل، نه ډاکټر صاحب، زه ستاسو وړ نه یم. هغې به خبره نیمه پرېښوده. زه چې هر څومره پرې غوسه شوم، هغې به هېڅکله غوسه نه کوله. زما غوسه، زما سختې خبرې ټولې به یې زغملې. یو ورځ یې زما زنګ وانخیسته. زه ډېر پرې غوسه شوم او سختې خبرې مې ورته وکړې. هغې ټولې خبرې واورېدې. بیا په ډېر ورو غږ وویل، ډاکټر صاحب، قربان مو شم، څومره چې غواړې غوسه وکړه، زه به ستاسو قدمونو ته پرېوځم. زه د هغې په دې مینه مړ کېدم. وروسته په کور کې زما د واده خبره پیل شوه. ما خپل مور و پلار ته وویل، یوه جنۍ مې خوښه ده، زه غواړم یوازې له هغې سره واده وکړم. هغوی ومنله او ویې ویل، لکه څنګه چې ته غواړې ژوند خو ته تېروې. ما د ایمان انځور مور، خور او وروڼو ته وروښوده. ټولو ډېره خوښه شوه. ټولو وویل، زر به د ایمان کور ته د رشتې لپاره ورشو. ما ایمان ته زنګ واهه، ورته مې ویل، ایمان، د خپل کور ادرس راکړه. زما مور پلار ستاسې د رشتې لپاره درځي.
هغې ناڅاپه زنګ بند کړ. ما څو ځله زنګ ور وواهه خو د هغې نمبر بند شوی و. 5 ورځې تېرې شوې. زه ډېر اندېښمن شوم ځکه هغې هېڅکله د خپل کور ادرس نه و راکړی. زه ډېر خفه شوم. 5 ورځې تېرې شوې. هره شېبه مې زړه درزا کوله. د هغې چوپتیا مې ساه تنګه کړې وه. په 6مه ورځ ناڅاپه زما موبایل وشرنګېده. نمبر نااشنا و خو زړه مې وپېژانده. هغې وویل ډاکټر صاحب بخښنه غواړم. غږ یې ډېر کمزوری و لکه څوک چې له ډېرو اوښکو وروسته خبرې کوي. ما ورخطا وپوښتل ایمان چیرې وې؟ ولې دې نمبر بند کړی و؟ ولې دې دومره اندېښمن کړم؟ هغې وویل ډاکټر صاحب زه پوهېدم چې دا ورځ به راځي خو زه یې مخه نشم نیولی. ما په ژړا وویل خبرې وکړه، ته زما د ژوند برخه یې، زه له تا پرته ژوند نشم کولی. هغه لږه شېبه چوپ شوه. بیا یې وویل ډاکټر صاحب زه هغه جنۍ نه یم چې تاسو یې تصور کوئ. ما ورته وویل ته ایمان یې، پاکه با ایمانه او صابره جنۍ، نور څه ته اړتیا ده؟ هغې په ژړغوني غږ وویل ډاکټر صاحب زه د شپې ځکه له تاسو سره خبرې نشم کولی، ځکه د شپې زه په بل کور کې وم. زما وجود ولړزېده. ما ورته وویل څه وایې؟ هغې وویل زه د شپې د خلکو په کورونو کې کار کوم، لوښي وینځم، کورونه پاکوم، د ماشومانو پالنه کوم، تر څو د خپلې مور او خویندو لپاره یوه مړۍ حلاله ډوډۍ پیدا کړم. ما ورته وویل دا خو شرم نه دی، دا خو عزت دی. هغې وویل خو ډاکټر صاحب زما ژوند همدلته نه درېږي. هغې ژوره ساه واخیسته او ویې ویل کله چې زه ډېره وړه وم زما د پلار له مرګ وروسته زموږ یو خپلوان زما ژوند تباه کړ. زه خاموش شوم، لاسونه مې یخ شول. هغې وویل له همغې ورځې زه خپل ځان مړ ګڼم. ما له الله پاک سره ژمنه کړې چې که ژوندی پاتې کېږم نو یوازې د نورو لپاره. ما په ژړا وویل ایمان دا ستا ګناه نه ده، دا ازمایښت و. هغې وویل خو ټولنه دا نه ویني ډاکټر صاحب، خلک یوازې د جنۍ تیر وخت ته ګوري، نه یې درد ته، نه یې اوښکو ته. هغې وویل زه نه غواړم ستاسو ژوند تباه کړم، زه نه غواړم ستاسو مور د خلکو خبرې واوري، نه غواړم تاسو زما له وجې شرمېدلي واوسئ. ما ورته وویل که ټوله دنیا زما خلاف شي زه بیا هم تا انتخابوم. هغې ورو وویل ډاکټر صاحب همدا خبره زما لپاره بس ده. ما له تاسو سره د واده لپاره نه بلکې د انسانیت لپاره خبرې کولې. بیا یې وویل زه پوهېدم چې یوه ورځ به تاسو ته حقیقت وایم او همدا ورځ زموږ د اړیکې وروستۍ ورځ ده. ما چیغه کړه نه ایمان زه به سبا ستاسو کور ته درشم. هغې وویل مه راځئ، زه نن شپه له دې دنیا ځم. زما ساه ودرېده. ما چیغه کړه دا ته څه وایې؟ خو زنګ قطع شو. ما ټول ښار ولټاوه، هر روغتون، هره کوڅه، خو ایمان مې ونه موندله. 3 ورځې وروسته مې خبر واورېده یوې جنۍ د ښار له پله ځان غورځولی و. د هغې په جیب کې یو کاغذ و، په کاغذ لیکل شوي و ډاکټر ابرار تاسو زما د ژوند تر ټولو ښکلی خوب وئ، مهرباني وکړئ پر هرې جنۍ قضاوت مه کوئ، ځینې زخمونه پټ وي. ډاکټر چوپ شو، سترګې له اوښکو ډکې شوې او راته ویې ویل له همغې ورځې وروسته زه بیا هېڅکله پر مینه ایمان نه لرم، خو پر انسانیت، هو پر انسانیت لا هم ایمان لرم. کور مې د زړه ورپسې وران شو، کور مې د زړه ورپسې وران شو، په یار ودان شول د لحد تور دیوالونه. کال بدلیدل لا پکې څه دي، کال بدلیدل پکې لا څه دي، وخت زورور خو لوی لوی خلک بدلوینه. د فکر ټال دې راته جوړ کړو، د فکر ټال دې راته جوړ کړو، ته رانه لاړې زه یوازې زنګېدمه. پر ما لا باد د دنیا لګي، پر ما لا باد د دنیا لګي، د یار په قبر سپېلني ټالی وهینه. په نیمه شپه سپوږمۍ ته ګورم، په نیمه شپه سپوږمۍ ته ګورم، ما پکې نښې د جانان لیدلې دینه. څنګه دې وبخم لالیه،
څنګه دې وبخم لالیه له خدای راکړې خندا تا بې برخې کړمه پر تا به څنګه شپه تیریږي پر تا به څنګه شپه تیریږي ما ته د زړه له درده نه راځي خوبونه له مجبورۍ مې درته شا کړه له مجبورۍ مې درته شا کړه نه بې وفا یم نه په زړه کافره یمه تسلي مه راکوئ خلکو تسلي مه راکوئ خلکو لالی مې راولئ چې زړه مې صبر شي نه په توره شپه مې پسې بوځئ په توره شپه مې پسې بوځئ تړلی زړه مې زنځیرونه ماتوینه چا سره خوا کې لالی ناست وي چا سره خوا کې لالی ناست وي څوک په کلونو انتظار ورته کوینه د زړه له درده څوک خبر کړم د زړه له درده څوک خبر کړم چاته نارې کړم چاته وکړم فریادونه د دروازې زنځیر را جوړ کړه د دروازې زنځیر را جوړ کړه وزګار خلک دي لمنې توروینه ستا به زمانه ګیله کیږي ستا به زمانه ګیله کیږي زما د کور په خلکو نه رسی لاسونه که د جهان طبیبان راشي که د جهان طبیبان راشي چې می جانان پوښتنه نه کړي وبمرمه د جانان سترګې مې یادیږي د جانان سترګې مې یادیږي په خوب یې وینم چې ګیلې راته کوینه زما مغرور لالی ته وایه زما مغرور لالی ته وایه په رنځ اخته جانان دی ډېر ډېر یادوینه لاس دې زما په لاس کې راکړه لاس دې زما په لاس کې راکړه د دې ظالم محلته لرې چیرته ځونه رب به مې زړه له تا نه تور کړي رب به مې زړه له تا نه تور کړي په دعاګانو به مې غواړې نه به یمه د نفرتونو کور دې وران شي د نفرتونو کور دې وران شي د مینې کور دې تر قیامت پورې وینه هغه په کړس خندا دې نشته هغه په کړس خندا دې نشته د دنیاګۍ غمونو وخوړې مینه بیا دې ملالې سترګې سرې دي بیا دې ملالې سترګې سرې دي د کور کافرو درته څه ویلي دي نه یو چا پیغور د نستۍ راکړو یو چا پیغور د نستۍ راکړو د ځان هډوکي ماتوم پیسې ګټمه